په ولسي او سیاسي چارو کې د ولسمشر ستر سلاکار او د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل په دې ولایت کې د تودو سیمو د نوي ښوونیز کال د پیل په موخه د زنګ وهلو په مراسمو کې وویل د هیواد روښانه راتلونکي لپاره د روزنې اصلي کور ښوونځی دی او هغوی چې ښوونځی په بمونو ورانوي غواړي افغانان په تورتمونو کې وساتي چې دا پردي پال ارمان به هیڅکله هم پوره نشي. نوموړي په تودو سیمو کې د نوي پوهنیز کال د پیل کېدو له امله مبارکي ورکړه او زیاته کړه دې ولایت ته له راتګ سره سم د ولسمشر څخه د ښوونکو 3000 پورې بستونه واخیستل چې د ملکي خدمتونو اداري اصلاحاتو سره به د ګمارنې لړۍ ژر تر ژره تعقیب کړي. جناب ما ولسمشر مې ولید هغه ما ورنه غوښتنه وکړه چې زه ننګرهار ته ځان سره څه ویسي نو د هغې یاداوري وه چې په اوله مرحله کې د 2000 څخه تر 3000 معلمین تاته درکول شي. خوشبختانه هغه مرکزي اصلاحات اداري هم اعلان وکړ نو موږ په دې باندې کوشش کوو په دې باندې سره تاکید دې کوو چې دغه معلمین زر وګمارل شي. هر هغه چې د نظام په توان کې وي او زما په توان کې وي زه به انشاءالله د معارف په برخه کې نه درېږم. هر هغه چې زما په وس او توان کې وي په ټول قوت به د اهل معارف څخه دفاع په ټول قوت به د مکاتبو په باسازۍ باندې دا وخت مصرفوو ځکه چې دا یوازینۍ لاره د امن و ثبات د دوستانو په افغانستان نظام مرکزي نظام وژمن. هغه ډاډ ورکړ چې په دې ولایت کې به د اقرا او نورو پروګرامونو له لارې د ښوونځیو د تعمیرونو د جوړولو ترڅنګ د نورو ادارو په مرسته د لا زیاتو تعمیرونو د جوړېدو د کتابونو د شتون ښوونکو د ښارګوټو او نورو ستونزو د حل په موخه تر ټولو زیاتې هڅې وکړي. د مکاتبو په جوړولو بحث کې دوستانو د اقرا برنامې له لارې او همدارنګه نورې برنامې چې لرو بغیر له دې نه چې کوم مکاتب په نظر کې دي چې هغه جوړ شي زه ژمنه دې کوم چې زه به هم انکشاف دهات وزارت سره خبره کوم هم به شمسازۍ سره تقریبا تفاهم ته رسېدلی هم به وزارت معارف سره په دې بحث کوم چې اضافه مکاتب درته راوړو. د ښوونځیو تعمیرونه باید جوړ د کتابونو برخې ته لکه څنګه مې چې خور یاداوري وکړه په اعظمي حد به زما کوشش دا وي چې د معارف تر څنګ ودرېږو تر څو دوی ته د کتاب سهولت او هغه نیمګړتیا یا هغه ستونزې چې موجود دي په ګډه باندې د حل لاره ورته پیدا کړو او هغه سپېڅلي هدف ته ورسېږو چې هغه د معارف په خپلو پښو درېدلو بحث ده. دوستان ښاغلي مرخیل د پوهنې رئیس ته لارښوونه وکړه چې نجونې زده کړو او په شرایطو برابرې مېرمنې د ښوونکو او نورو بستونو کې دندې ترسره کولو په موخه تشویق کړي او ډاډ ورکړ چې د ښو شرایطو برابرېدو په برخه کې به ورسره همکاري وکړي. که یو خور تعلیم کوي یو لور تعلیم کوي 15 نسلو کې په یو کورنۍ کې تعلیم راغلی نو زه تمرکز په دې باندې کوم چې راځئ په ګډه باندې هم نظام هم ولسونه هم والدین د خویندو تعلیم لپاره زمینه برابره کړو تشویق کړو زمینه ورته برابره کړو سهولت ورته فراهم کړو دفاع ترې وکړو او همدارنګه تر څنګ یې ودرېږو تر څو دوی تشویق سي او هر هغه خنډ چې د دوی په وړاندې باندې موجود وي هغه په ګډه باندې د مخې څخه لرې کړو او تر څو دوی اهدافو ته ورسېږي. له اول سم نه پیل کوي تر 12 تر هغه پورې ډېره کمه فیصدي پوهنتونونه ده. نو زه غږ کوم چې راځئ دا کمپین په ګډه باندې وکړو راځئ د خویندو د تعلیم مانع ونه ګرځو راځئ زمینه ورته برابره کړو تر څو دوی تحصیل وکړي تر څو دوی کار وکړي تر څو دوی د ورونو تر څنګ ودرېږي او د افغانستان په آبادولو کې مهم رول ولوبوي. استاد د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل وویل د هیواد روښانه راتلونکي لپاره د روزنې اصلي کور ښوونځی دی او هغوی چې ښوونځی په بمونو الوزوي غواړي افغانان په تورتمونو کې وساتي چې دا پردي پال ارمان به هیڅکله هم پوره نشي. دشمن کوشش دې کوي چې د علم لارې راباندې وتړي دشمن کوشش دې کوي چې مکتب مو بند دشمن کوشش دې کوي چې معلم مناهره کړي او دشمن د دې کوشش کوي دوستانو چې زما لورې او زمونږ اولادونه زمونږ بچیان مکتب ته لاړ شي د مکتب نه یې لرې پرېږدي ځکه که هغه بېسواده پاتې شي سبا د هغوی په واسطه کولی شي چې خپلو اهدافو ته ورسېږي او که علم یې درلودل که تحصیل یې درلودل هغوی به د خپلو ولسونو څخه بیا دفاع کوي هغوی به داسې لاره نه غوره کوي چې ورانکار یې غواړي
نو زه باور په دې باندې لرم چې تنها د علم له لارې موږ کولی شو چې افغانستان کې یو مثبت بدلون راوړو. هره ورځ ګورو چې زموږ مکتبونه سوځول کېږي. زه یو څه په زغرده غواړم ووایم چې هغه څوک چې زموږ د علم په وړاندې مانع دي، مکتب مو سوځوي، متعلم مو نه پرېږدي، تاسو باور وکړئ په تاریخ کې به دوی مختور دي. تاریخ دوی به په هغه الفاظو کلماتو سره یادوي چې په خپله به یو ورځ دوی شرمېږي. د له ټولو هیله وکړه چې د پوهنې بنسټ له سیاسته لرې خو د پیاوړي کولو لپاره یې کار وکړي، ترڅو له شته بدبختیو څخه یوازې د خلاصون لار علم ترلاسه کړو او په وینا هغه سیمو کې چې علم او پوهه شته هلته امنیت تامین او ناخوالو ته هیڅ ځای شتون نه لري. تنها لاره ده چې د دې مزل په نتیجه کې موږ کولی شو چې افغانستان د اوسني حالت څخه راوباسو. هغه علم ته رجوع ده، د علم خواته تګ ده. هغه زموږ د معرف لاره ده، ځکه معرف مو انسان روزي، ځکه معرف مو انسان د تیارو څخه راباسي، رڼایي ورته کوي، خپل آینده ورته د لرې نه تصور کوي. که علم دې وکړه آینده دې په دغه ډول ده، که علم دې ونه کړه آینده دې په دې ډول ده. که غواړئ چې افغانستان جوړ کړو، که غواړئ چې افغانستان ته تغییر ورکړو او که غواړئ چې افغانستان د اوسني حالت څخه راوباسو، راځئ په ګډه باندې د معرف دا لاره تعقیب کړو، قوي کړو او د دې لارې په افغانستان کې مثبت تغییر راوړو. نن موږ غواړو چې په افغانستان کې امن راسي، مثبت تغییر راسي، افغانستان مو جوړ سي، په افغانستان کې مو د ورورولۍ او ښه ژوند لپاره زمینه برابره سي. نو زه یوازینۍ لاره د علم او د معرف لاره ګورم. د ننګرهار د پوهنې رییس حسیب الله شینواري وویل د دې ولایت په تودو سیمو کې 213 لیسې شتون لري چې د پوهنې وزارت د پریکړې له مخې به د دولتي ښوونځیو 11 او 12 ټولګیو او خصوصي ښوونځیو کې د لومړي ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې روغتیا پاملرنې په نظر کې نیولو سره زده کړې پیل شي. په ننګرهار کې 223 بابا ګرمسېرې لیسې لرو او یا بابا سرسېرې لیسې لرو. په ټولو دولتي ښوونځیو کې یوازې د 11 او 12 ټولګیو او په ټولو شخصي ښوونځیو کې لومړي تر 12 ټولګیو پورې نن تدریس په ګرمو سیمو کې پیل کېږي. ننګرهار یو ښه فرصت دا لري چې هم سرسیر ښوونځي لري او هم ګرمسیر ښوونځي لري. یعنې دلته کال 12 میاشتې تعلیمي کال لرو. هغه زیاته کړه شاوخوا 50,000 د 11 او 12 ټولګیو زده کوونکي به په تودو سیمو کې عملاً زده کړې پیل کړي او په کورنیو غږ وکړ چې د نورو ټولګیو زده کوونکو ته په خپلو کورونو کې د زده کړو ترسره کولو زمینه برابره کړي. د پوهنې رئیس وایي د کورونا وایرس د کرنټین پر مهال پاتې شوي 30 سلنه زده کړو بهیر له رسنیو څخه په انلاین بڼه پیل کړ چې د دې ولایت ترڅنګ د هیواد په کچه له یاد نوښت څخه ګټه واخیستل شوه او له همدې امله د ټولو همکاره رسنیو څخه هم مننه وکړه. له نیکه مرغه سږ کال به په 11 او 12 ټولګیو کې د 50,000 شاوخوا زده کوونکي خپلې زده کړې مخته وړي. زموږ د تعلیمي کال اویا سلنه تعلیمي پلان تطبیق شوی. موږ کوښښ وکړ چې په دغه پاتې پلان د تلویزیون او د راډیو له لارې خپلو زده کوونکو ته وړاندې کړو. د کرنټین په موده کې دوی وکړی شي چې له خپلو درسونو سره په ارتباط کې اوسېږي او همدارنګه خپل درسونه تکمیل کړي. زه له ټولو رسنیو او ټولو همکارانو څخه چې په دغه برخه کې له موږ سره همکاري کړې ده ځانګړې مننه کوم. دا په افغانستان کې یو د ماډل په توګه بیا په ټولو هېوادونو په ټولو ولایتونو کې تطبیق شو. حتی زموږ ویډیوګانې زموږ د تلویزیوني برنامو ویډیوګانې موږ نورو ولایتونو ته ورکړې او هلته له تلویزیون څخه نشر شوي. د زده کوونکو په استازیتوب د مروا په نوم د 12 ټولګي زده کوونکي د خبرو پر مهال د ښوونیز کال په پیل کېدو خوښي وښوده او د بېلابېلو ستونزو په حل کې د ننګرهار والي او د پوهنې ریاست د پاملرنې غوښتنه وکړه. د کتابونو کمبود دی، د ښوونکو کمبود دی، دننه په مکتب کې امنیتي ستونزې چې کوم دي، د مکتب څخه بهر چې کوم امنیتي ستونزې دي، زموږ زده کوونکو او شاګردانو ته ډېر ځانګړې توجه د دوی څخه غواړم او د ظرفیت په لوړاوي کې د دوی سره مرسته کولو غوښتنه دوی څخه لرو چې هڅه دې دا وکړي چې دوی ظرفیت یې لوړ کړي. خو زه فارغه یم، هیله مې دا ده چې د راتلونکي نسل چې کوم دی
یاد مراسم چې د وږي په 15مه بې بهوا لیسه کې ترتیب شوي وو د مسؤلینو له لوري د زنګ په وهلو سره رسما په تودو سیمو کې ښوونیز کال پیل شو.